بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، ګلانو، ماشومانو، موږ د شپږم صنف ساینس په فصل د ما سره وایي. زما نوم صفي الله حکیمي دی. د نن ورځې درس مو د نوي تعلیمي کال پیژندګلوي ده. لومړی پاڼه، لومړی لوست به او اوله برخه ده. زموږ کتاب ساینس، روغتیا او د ژوند چاپیریال د شپږم ټولګي دی. نو راځو خپل درس، لومړی درس شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نوي تعلیمي کال پیژندګلوي. په دې درس کې به موږ او تاسې د تیر کال موضوعګانې به یو بل سره ګورو او د سږ کتاب درسو سره به سره ګورو او توپیر به سره پیدا کوو. نو مخکې له دې نه تاسې له ځان نه دغه پوښتنې وکړه چې په تیر کال کې موږ کوم درسونه لوستلي وو، عنوانونه یې ځان سره وګورئ او بیرته یې ماته ووایئ. تاسو ته 15 ثانیې وخت درکوم چې فکر وکړئ، چې ځکه اوس بلې صفحې کې موږ هماغه تیر درسونه یارې بیا دلته وایو او سره تکراروو یې. ښه، د تیر کال د ساینس په برخه کې د ژوندیو موجوداتو خواص، د مادې خواص، شمسي نظام، غږ، مقناطیس او برېښنا مو وپېژندل. سږ کال به د انسان د بدن داخلي سیستمونه، ماده او ډولونه، حرکت، قوه او انرژي زده کړو. د روغتیا په برخه کې په تیر کال کې مو میکروبونه، پرازیتونه او مخدره یا نشهیي توکي ولوستل. سږ کال به د ساري ناروغیو لاملونه، مخدره توکي او ناوړه اغیزې ولولو. د ژوند چاپیریال په برخه کې په تیر کال کې مو اقلیم، اوبه او هوا زده کړل. سږ کال به طبیعي زیرمې زده کړو. د هر لوست په اړه د درسي مرسته کوونکو او چاپیریال مواد د برابرولو لپاره په ګډه هڅه وکړئ او په دې په فعال ډول برخه واخلئ. ښه، دلته موږ د تیر کال درسونو یو تکرار کوو. موږ په تیر کال کې کوم درسونه لوستلي وو، دلته موږ ته عنوانونه راکړي دي، خو زه به لنډ معلومات تاسو ته درکم. د ژوندیو موجوداتو خواص. ژوندي موجودات څه خواص لري، کوم فعالیتونه لري، په دې باره کې موږ تاسو بحث کړی ده. کوم هغه خواص؟ موږ تیر کال د انسان د موجوداتو د خواصو په باره کې وغږېدلو چې انسانان کولی شي شیان حس کړي، خوړل وکړي، وګرځي، حرکت ولري او همدارنګه نور د انسانانو او د حیواناتو او د نباتاتو د ژوند خواص په باره کې بحث وکړه. وروسته له هغې په بل څپرکي کې د مادې خواص په باره کې بحث وکړه چې مادې څه خواص لري. لومړی مو وویلې چې مادې 3 حالته لري: جامد، مایع او ګاز. جامدات هغه مواد وو چې دوی مالیکولونه او دوی ذرات یو بل سره ډیر نږدې دي او حرکت نه لري، هیڅ حرکت نه لري، او د دوی د مالیکولونو په منځ کې ډیر کلک روابط دي چې دوی شکل ثابت ساتي. وروسته مایعات دي. مایعات د مایعاتو د مالیکولونو په منځ کې د قوت د جذب کمه ده، نو ځکه روان دی او شکل هم ثابت نه دی. د هر کانتینر یا هر شکل ته چې ورواچوو هغه مایعات د همغه شکل نیسي. او بل مو وویلی چې دریم حالت ګاز دی. د ګازاتو همدارنګه مواد چې دي، مالیکولونه چې دي د یو بل نه ډېر لرې دي، بیخي زیات لرې دي، هېڅ اړیکې یو بل سره نه لري، نسي کولی چې یو بل سره نږدې ونیسي، نو ځکه د یو بل نه لرې
او شکل هم نه لري. نو هر څومره غټ کانتینر یا یو شکل چې ورته راوړو په هماغه کې ځان نیولی سي. یعنې داسې ګمان وکړئ که موږ په اندازه د 1 لیتر ګاز راوړو د اتاق کې خوسې کړو نو ټول اتاق به ډک کړي او که همدغه 1 لیتر ګاز موږ خالي په یوه ډبه کې کېږدو خو د همغه ډبې شکل به نیسي. نو د هر څومره غټ شکل جسم سي همغومره به دی دا ګازات به خپل حجم غټوي. خو د مایعاتو دا رقم نه ده. مایعاتو کې څه رقم ده؟ یو ګیلاس که ته ورکې اوبه ورته واچوې همغه 1 لیتر به د 1 لیتر جای نیسي. خو که بل شکل ته یوسې مثلا یو کاسه یو قاب کې یو مرتبان کې واچوې هلته دغه شکل نیسي. خو همغه 1 لیتر به یې اضافه کېږي نه. او جامدات څه رقم و؟ جامدات بل شکل نه نیسي، همغه خپل ثابت شکل ده. یا به چارکونجی یا به اوږدي یا به ګردي بدلولی نه سو. ښه په بل څپرکي کې مو د شمسي نظام په باره کې وغږېدلو. شمسي نظام کې مو ولوستله چې زموږ شمسي نظام له 9 سیارو او یو ستوري نه جوړ شوی دی. هغه کوم ستوری ده؟ آفرین، لمر. زموږ شمسي نظام له لمر او 9 نورو سیارو نه جوړ شوی چې د غولو جملو نه یوه سیاره زموږ ځمکه ده چې موږ په دغه ځمکه کې اوسو، ژوند کوو، معیشت کوو او همدارنګه نور حیوانات نباتات پکې ژوند کوي. همدارنګه موږ نور سیارې لرو چې له هغو نه مشهوره یوه اوس مریخ ده چې خلک ډېره هڅه کوي چې هلته ځان ور ورسوي او په دغه نږدو وختونو کې د غربي نړۍ داسې پروګرامونه ورته تیار کړي دي چې انسان حتی وکولی شي هغه سیارې ته ورسوي. نو زموږ شمسي نظام کې 9 سیارې دي او یو ستوری ده چې ستوری لمر ده او پاتې نور ستوري له هغو نه مشهورې ځمکه، مریخ او داسې نور دي. فرق د سیارې او د ستوري هم مو درته ویلی و. فرق یې څه و؟ فرق یې دا ده چې ستوري له خپل ځان نه وړانګې تولیدوي، تشعشع لري، خو سیارې چې دي هغه رقم نه دي. اوس لکه دا ځمکه نسي کولی چې وړانګې تولید کړي، خو لمر په منځ کې داسې مواد دي چې یو بل سره سوځي او موږ تاسې ته رڼا راکوي او همدارنګه نورو سیارې ته رڼا او وړانګې ورکوي. نو فرق باید تاسې پوه شئ چې سیاره او ستوری په څه کې ده. په بل څپرکي کې مو د غږ په باره کې وغږېدلو. غږ څه ده او څه رقم کار کوي؟ غږ یو موج ده، صحیح ده، د موږ حنجرې نه تولیدیږي او بل سړي ته، بل مخاطب ته دغه په غوږ کې داسې سیستمونه دي چې هغه امواج بیرته جذب کوي. نو غږ ډېر مهمه ده چې موږ تاسې باید پرې پوه سو. او وروسته له هغې مو د مقناطیس په باره کې بحث وکړ. مقناطیس هغه څه ده چې د وسپنې کوچنۍ ذرې ځان ته جذبوي. وسپنې کوچنۍ ذرې ځان ته جذبوي. مقناطیسونه هم څو رقمه دي، یو دایمي مقناطیسونه دي، یو موقتي دي. د موقتي مقناطیسونو یو بیلګه یې دغه د برق لاین ده. تاسې قطب نما راواخلئ او د برق لاین ته یو ډبل لاین چې برق ولري هغه ته یې ورنږدې کړئ، وګورئ چې د قطب نما اشاره بدلیږي. دغه موقتي مقناطیس ده. وروسته موږ تاسې د هغه د برېښنا په باره کې مو بحث وکړ. برېښنا خو ډېر مهم شی ده، موږ تاسې ټولې پېژنو. هر شی، هر سامان چې اوس موږ تاسې په کور کې لرو اکثره په برق باندې او په برېښنا باندې موږ ته کار کوي. خو سږکال به د انسان د بدن داخلي سیستمونو په باره کې وغږېږو. داخلي سیستمونه لکه د هاضمې سیستم، تنفسي سیستم، اطراحیه سیستم،
د ټول په باره کې به غږیږو چې زموږ بل درس هم همدغه هاضمې درس سیستم دی. ماده او ډولونه یې د ماده په باره کې به بیا یو تکرار بحث لرو او ډولونه به یې ښه په معلومات په زیاتو معلوماتو ولولو. وروسته به حرکت په باره کې غږیږو چې ژوندي موجودات څنګه حرکت کوي، څنګه یې دوی حرکت په کومو فورمولو باندې موږ پیدا کولی سو، او همدارنګه قوه او انرژي زده کوو. قوه چې ده، قوه د یوه جسم د تحرک یو سبب ده، او انرژي چې ده، انرژي د یو کار د کولو توان ته وایو. صحیح ده؟ دا به موږ پس له دې لولو. د روغتیا په برخه کې موږ میکروبونه او پرازیتونه او طفیلي شیانو په باره کې وغږېدلو، همدارنګه د مخدره. پرازیت او میکروب چې ده، پرازیت ضربیني موجودات دي چې د ناوړه جسمي او روحي اغېز سبب کیږي. ناوړه جسمي او روحي اغېز سبب کیږي. ډېر وړوکي ضربیني موجودات دي میکروبونه او پرازیتونه چې کله تاسې وجود ته در دننه سي نو ډېر غټ تاوانونه به تاسو ته ورسوي. او همدارنګه مو د مخدره توکو په باره کې وغږېدلو چې خلک څنګه په دو روږدي کیږي او څومره خطرناک ژوند او څومره حبس ژوند به هغو خلکو ته ور په نصیب کوي. سږ کال به د ساري ناروغیو په باره کې وغږېږو چې اوس مهال تاسې وینئ چې د ساري ناروغۍ ډېرې زیاتې سوي دي. دا یوه بېلګه خو دا اوس فعلا موږ تاسې وینو د همغه له کبله موږ نشو کولی له ذهن سره درس ولولو. دغه ساري ناروغۍ ده، د په باره کې به ښه مفصل معلومات درکو چې څنګه وغږېږو، چې څنګه وکړو چې د دغو ناروغیو نه ځان بچ کړو. او همدارنګه د ناوړه اغېز په باره کې به بحث وکړو. او بیا مو د ژوند په برخه کې د اقلیم په باره کې وغږېدلو، هوا په باره کې وغږېدلو. سږ کال به طبیعي زیرمې لولو. موږ ملک د خدای نعمت ډېر زیات دي پکې، طبیعي زیرمې ډېرې زیاتې دي پکې. که موږ تاسې وکولی سو دغه طبیعي زیرمې استخراج کړو نو موږ به ډېر بډایه ملک به واوسو. نو دغه و د موږ د نن ورځې درس. تاسې دغه سوالونه د ځان سره وګورئ او دغه سوالونه یې ځان سره حل کړئ. په بل درس کې به زه د دغو سوالونو او د درس به تکرار کړم او دغه سوالونه به زه بیا تاسو ته حل کوم. ډېره زیاته مننه. خدای په امان.